عباس ستانکزي څنګه په پاکستان باندې اور بل کړ؟ د پاکستان پر ضد یې څه وکړل؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی. لومړی خو مننه چې ویډیو ګورئ. د خبر ترڅنګ یو بل خبر هم درته لرم، نو تر اخره راسره اوسئ. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له هندي پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې د اسلامي امارت د بهرني متوازن سیاست له مخې هند سره د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو پیاوړتیا غواړي. په دغه لیدنه کې هندي پلاوي ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به لاسوهنه ونه کړي او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره به ورته لیدنو ته دوام ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال جی پی سنګ پرون کابل ته په یو رسمي سفر کې راغلی دی. دا لومړی ځل دی چې د هند حکومت لوړپوړی استازی افغانستان ته سفر کوي. هندي رسنۍ وایي نوې ډیلي په پام کې لري ترڅو له کابل سره په ډیپلوماټیکې اړیکې پیل او خپل سفارت بیرته پرانیزي. بلخوا دوم خبر دا چې تحریک طالبان پاکستان وایي د پاکستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت په دې وروستیو اونیو کې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ او اسلام آباد ترمنځ په کابل کې د خبرو کوربه و. پاکستاني طالبان له څو کلونو راهیسې د دغه هیواد له پوځ او امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په یوې اعلامیه کې چې په کابل کې خبره کړې ده ویلي دي چې په دوه ورځنیو خبرو کې کافي پرمختګ شوی دی چې په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه به تر نامعلومې مودې پورې اوربند وغځاوه. په اعلامیه کې ویل شوي دي په دغو خبرو کې دیني عالمانو او قومي مشرانو هم برخه اخیستې وه او راپورونه وایي چې د قبایلي مشرانو له راتګ وروسته په خبرو کې پام وړ پرمختګ وشو. خراساني ویلي دي په راروانو ورځو کې به نورې غونډې هم وشي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که د دغه دوو خبرونو په اړه کوم څه ویل لرئ په کومنټ کې لیکلی شئ او همدارنګه سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.